ویل کېږي چې په یو کلي کې د مهربانو په نوم یوه ښځه اوسېده چې د بانو په نوم مشهوره وه. دا ښځه د خپل نرم زړه او د خوش اخلاقۍ په وجه ډېره زیاته مشهوره وه. یوه ورځ بانو ډېره زیاته اوږې شوې وي او په خپل کور کې د خوراک دپاره څه تیاروي چې د بهر نه اواز راشي. بچې د 3 ورځو نه اوږې یم، څه مې خوړلی نه دي، د لوږې د لاسه بېهوشه کېږم. که لږ مدد دې راسره وکړو نو دعا به درته کوم. بانو د دروازې خواله ورشي. راځه مورې، ما هم روټۍ نه ده خوړلې، راځه چې دواړه یو ځای روټۍ وخورو. بوډۍ ابۍ ډېره زیاته خوشحاله شي او په خوشحالۍ د بانو سره راشي. هر کله چې بانو روټۍ راوړي نو هغه صرف د یو کس دپاره کافي وي، خو د 2 کسانو دپاره کم وي. بوډۍ ابۍ بانو ته وایي: بچې دا خوراک خو کم دی، که ما تا سره وخوړه نو ته په اوږې پاتې شي. ته روټۍ وخوره، زه به چېرته بل ځای وخورم. نه مورې، د خوراک نور څیزونه هم شته، ته ځان موړ کړه، روټۍ وخوره، زه ځان له نوره تیاروم. ابۍ روټۍ وخوري او بانو ته دعا وکړي: بچې الله دې تعالی د دې نیکۍ بدله درکړي او الله دې تعالی د دې ټول کلي مشري درکړي چې زموږ دا حال لږ ښه شي. دې خبرې کولو سره بوډۍ روانه شي. په کور کې خو د خوراک دپاره بل څه شته هم نه او نه پیسې شته، خو زه اوس په دغسې وده شم او سبا به څه کار وکړم نو کور له به د خوراک دپاره څه راړم. بانو اوږې اوده شي. کله چې سهار شي نو د کلي خان کره د هغه د لور واده وي او د هغوی په کور کې ډېر زیات کار وي. ښځې واده په سر راغی او لا تیاري نیمګړې ده، تا به د ځان سره څوک په کار لګولی وو چې دا کار مکمل شوی و. او د ګلورینې پلاره زم چې هغه بانو ته آواز وکړم نو دا باقي کار به راسره هغه وکړي. د خان ښځه د بانو پسې راشي او ورته وایي: بانو زما د لور واده دی او ما ته ډېر زیات کار پروت دی او تا ته پته ده چې زه یوه زرې ښځه یم، که ما سره دې لږه مرسته وکړه نو. ولې نه بیبي جي، دا خو زما فرض دی، زه په دې کور کې لږ لاس وام نو درځم. د خان ښځه کور ته روانه شي او بانو د خپل کور د کار سمولو نه پس د هغې د مدد دپاره ورشي. بانو د خان ښځې سره ټول کارونه خلاص کړي او د خان ښځه د هغې شکریا ادا کړي. بانو دا ښه ده چې ته راغلی، ګنې ما خو دا کارونه نشو خلاصولی. بیبي جي دا خو زما فرض دی چې ستاسو په کار راشم، زه غریبه به د لاسو خپو د مدد نه علاوه چاله څه ورکړم. دې خبرې سره بانو د خان د کور نه روانه شي. بانو کور ته راشي او په خپل کور کې د آرام دپاره سملي، خو چې سترګې یې ورشي نو د خلکو په اوازونو دوباره ویښه شي. هر کله چې بانو دروازې له ورشي نو څه ګوري چې د هغې ګاونډۍ د کور نه بهر خپل خاوند سره جنګ وي او د خلکو په مخ کې د خپل خاوند بېعزتي کوي. بانو چې دا هر څه وویني نو د هغوی خواته لاړه شي. بچې د خپل خاوند بېعزتي کول ډېره بده خبره ده. خاوند له الله ډېر غټ حق ورکړی دی. دا ښه خبره نه ده، مه کوه، د دې خپل خاوند بېعزتي مه کوه. غلی شه بوډخه، ستا زموږ د کور په کار کې څه کار دی؟ د دې ځای نه ځه، ګنې عزت دې په خپل لاس کې دی. دې خبرې اورېدو سره بانو له ډېره غوسه ورشي خو ځان کنټرول کړي. زما خو 100 روپۍ تیاړي ده او هر ماښام تاله 500 روپۍ درکوم، نور زه څه وکړم؟ همدغه خو زه وایم که نه چې ستا دیاړي 1000 ده او ته ماله 500 راکې. د باقي پیسو زه کور له سودا راړم، د ماشومانو د سکولونو فیسونه هم ورکوم. بچې د کور بله خرچې وي، ستا خاوند خو ډېر شریف سړی دی او ډېر ایمانداره دی. بوډا تا ته ما ونه ویل چې زموږ د کور په کار کې کار مه ساده، خو ستا حیا نشته. په دې خبره بانو له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه د هغې ښځې نه یوه سخته څپېړه وباسي.
د بانو په دې کار د کلي ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي او فیصله وکړي چې پر روان وخت کې به د کلي مشره هم دا ښځه یعنی بانو وي. د کلي خلکو موږ ته د یو بهادر، محنتي او انصاف کوونکي مشر ضرورت دی او دا ټول خصوصیات په بانو کې موجود دي. پر روان وخت کې به موږ د کلي مشره بانو جوړو. بانو په دغه ځای کې د خان یو نوکر چې د جرګې خبرې په پټه اوري دا ټولې خبرې د خان ښځې ته وکړي. یا سړیه دا کومې زمانې ته پاتې شو لکه اوس په زموږ نوکران زموږ د کلي مشرانی. ښځې ته غم مه کوه، دا د کلي جذباتي خلک دی، د دوی فیصلې دومره مضبوطې نه وي. دا خبره به سبا د دی هېروي او که بانو د کلي مشر هم شي نو غم مه کوه، د هغې مشري به ډېرې ورځې نه وي. زه به په خپلو چالونو هغه ختمه کړم. څه ورځې پس د کلي د مشر د جوړولو دپاره خلک راغونډ شي. د کلي خلکو نن 5 کاله پوره شو او نن به موږ د خپل کلي دپاره یو نوی مشره جوړو. د مشروالۍ دپاره د غلام خان ښځه او بانو دواړه منتخب دي. کوم خلک چې د غلام خان ښځه سکینه مشره جوړول غواړي نو هغه د هغې سره ودرېږي او کوم چې بانو مشره کول غواړي نو هغه د بانو سایډ ته ودرېږي. د خان د کور خلک او یو څو نوکران د خان ښځې سره ودرېدل او دغه شان بانو د کلي مشره جوړه شوه. د کلي ښځې سړي لوی او واړه ټول خوشاله وو. زه ښه ده بسمینې خوره چې د کلي مشره بانو شوه. ډېره ښه او محنتي ښځه ده. اوس په زموږ د کلي حالات هم ښه شي او د خان د ښځې د بېګارونو نه به هم خلاص شو. او که نه خوره د غریبو خلکو هغه ټول راشن بې کور ته وړو. خان او د هغه ښځه ډېر زیات غوسه وي. یا سړیه د کلي هغه مشري خو رانه هم نه لاړه، بانو واغسته او اوس خو زموږ په دې کلي کې اډو څه حیثیت پاتې نه شو. ښځې غم مه کوه، بانو ساده او مخلصه ښځه ده، ډېر زر دوکه کیږي. څه بندوبست به وله وکړم. څه ورځې پس کلي ته راشن راشي. د کلي ټول خلک ډېر زیات خوشاله شي. بانو د کلي په خلکو کې ډېر په انصاف سره خوراکونه او د ژوند د تیرولو دپاره نور سامانونه تقسیم کړي. ځکه د ښځې دا ځل خو بانو بیبي دومره خوراک او پیسې راکړې چې زه پکې ځان له څه کار عمره بارنولی شم. د خان د ښځې په چرمینۍ کې خو به موږ د خوراک پسې مړېدو. او که نه زیشانه بانو ډېره ښه ښځه ده. ودرې د غریب او مالداره ته یو شان سامان ورکو. په کلي کې د انصاف او انسانیت چل خلکو ته وخو. د بانو په چیرمنۍ کې د کلي ټول خلک ډېر په سکون او خوشحالۍ سره اوسېده. خو یوه ورځ په ټول کلي کې یو خبر خور شي چې په کلي کې یوه بیماري خوره شوې ده چې د هغې په وجه ډېر خلک مړه کېږي. د خان ښځې د ښار نه ډاکټر راوستو او د کلي په کورونو او خلکو پسې وګرځو. ډاکټر د کلي خلکو ته وویل چې دا بیماری د خراب خوراک په وجه راغلی ده. د خان ښځې په ټول کلي کې دوايانې تقسیم کړې او ټول خلک خوشو. د خان ښځې ټول خلک راغونډ کړل او ورته یې وویل ای د کلي خلکو، تاسو یوه غلطه فیصله کړې ده چې تاسو خپله مشره بانو جوړه کړې ده. دا خو تعلیم یافته ښځه ده، د دې بې تعلیمه او د کلي خلک نه وي خوښ. دا خو موږ مړول غواړي، ځکه یې په خوراک کې زهر اچولی و چې موږ ټول مړه شو او دا کله دې ته پاتې شي. د کلي خلکو ډېر زر د خان د ښځې په خبرو یقین وکړو او هغوی په شریکه بانو د کلي نه وباسله. بانو د کلي نه لرې په یوه جونګړه کې ژوند تېرول شروع کړل. حیران خدایم چې بانو خو ډېره ښه او انصاف پسند جینۍ وه. زما خو دا خیال دی چې هغه داسې غلط کار نشي کولی، خو خدای خبر چې چا ورسره وکړل. حق الله حق، حق الله حق،
حق به غالب کیږي او باطل به فنا کیږي. څه ورځې پس په ټول کلي کې یو خبر مشهور شي چې په کلي کې چړیل ګډه شوې ده. په ټول کلي کې د یرې یو ماحول جوړ شي. د کلي ټول خلک د کلي مشرې پسې ورشي او ورته وایي بیبي په کلي کې چړیل ګډه شوې ده او موږ ټول ډیر زیات په تکلیف کې یو. موږ وایو چې ته د دې خبرې څه حل راوباسې لکه څنګه چې تا د هغې بیمارۍ حل راوباسلی و. د کلي خلکو چې تاسو هیڅ فکر ونه کړی، ما سره د دې حل شته. تاسو ټول تر سبا پورې د کورونو نه مه راوځئ. زه به یو ډېر غټ عامل راولم. ډېر زر به زه دا چړیل ختمه کړم. بله ورځ سهار وختي د خان ښځه عامل راولي. عامل په خپل جادو سره چړیل حاضر کړي. ای بدبخته چړیل، ولې دا د الله مخلوق تنګای او تکلیف ورکای؟ د دې کلي نه وځه، ګنې زه به دې د خپل جادو په ذریعه په بوتل کې بنده کړم او قید به دې کړم. ها 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 اے جادوګرا، زما په بوتل کې بندول ستا د وس خبرې نه دي. البته زه تا سره د دې ټول کلي په خپل یو وخته کې تړلی شم. د کلي خلکو تاسو ټولو بانو نومې جنۍ سره ظلم کړی دی او زه د هغې بدلې له راغلی یم. ای د کلي خلکو، دا د خیر والا چړیل ده. دا چړیل زما په ماشوموالي هم راغلی وه او په هغه موقع د غلام خان پلار یو زنانه سره ډیر ظلم کړی و. او مشره، زه هم هغه چړیل یم او اوس د غلام خان او د ده ښځې پسې راغلی یم چې دی هم بانو او د کلي خلکو سره ظلم کړی دی. چړیل د خپل جادو په ذریعه غلام خان او د هغه ښځه روک کړي. د کلي خلک د چړیل سره شي او بانو واپس خپل کلي ته راولي او د کلي چیرمینه یې کړي او په ټول کلي کې خلک په خوشحالۍ سره ژوند تیرول شروع کړي.